د واتس اپ یو درې لازمي سیټینګ چې دا تاسو هر څوک په خپل واتس اپ کې خامخا وکړئ، ځکه که چېرته هم یو هیکر تاسو په واتس اپ باندې ټرای کړي ستاسو واتس اپ هیک کول غواړي یا یو سکیمر تاسو سره سپراټ کول غواړي، سکیم درسره کول غواړي، نو چې تاسو په واتس اپ کې دا درې سیټینګ کړي وي هېڅوک به هم تاسو ته نقصان نشي رسولی. تاسو به د سکیمر او د هیکر نه بالکل محفوظه یې. په خپل واتس اپ اوس نه محفوظه کړئ او دغه کوم درې سیټینګونه چې دي دا پکې خامخا وکړئ. دغه لپاره ځو د واتس اپ طرف ته او دغه درې واړه سیټینګونه ګورو. دغه نه مخکې تاسو وکړئ که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ چې ستاسو هر یو ملګري ته هم دغه شانتې دا انفارمیشن ورسي او خپل واتس اپ محفوظ کړي. د واتس اپ په دغه دریو سیټینګونو کې د ټولو نه اولنی لازمي سیټینګ دغه لپاره تاسو پر 3 ډاټ کلیک کړئ، پر سیټینګ باندې به کلیک کړئ، په دې دویم اپشن پرایویسي باندې به کلیک واخلئ. څنګه هم کلیک ولښکته به راشئ یو اپشن به درکړي کال تاسو به څوک په دې به کلیک کړئ دا به تاسو دې ځای نه آن کړئ. چې څنګه هم آن کړئ اوس یو سکیمر یو هیکر یو کس تاسو سره پراټ کول غواړي تاسو ته په واتس اپ باندې کال کوي نو هغه کال به تاسو ته نه راځي. صحیح ده یا دغه شانتې ان نون نمبر نه چې کوم کال راځي هغه به هم تاسو سره نه شو کېږي. نو دا سیټینګ د دې ځای نه خامخا آن کړئ. اوس په دې کې دویم سیټینګ دغه لپاره هم تاسو په دې 3 ډاټ کلیک کړئ، سیټینګ باندې کلیک کړئ، اولنی اپشن اکاونټ باندې کلیک کړئ، په دې کې دا اولنی اپشن سکیورټي نوټیفیکیشن په دې باندې کلیک کړئ. لښکته به راشئ دلته دا شو سکیورټي نوټیفیکیشن آن دیس ډیوایس دا به تاسو سره اپ وي نو دا به آن کړئ. د دې آن کولو فایده به دا شي که څوک ستاسو واتس اپ د ځان سره لاګین کولو کوشش کوي ځان سره هلته د ایکسس تاسو د واتس اپ اخیستلو کوشش کوي نو هغه نوټیفیکیشن به تاسو دلته راځي بر وخت به تاسو خپل واتس اپ محفوظ کولی شئ. په دې کې د ټولو نه اخري سیټینګ چې هغه تاسو سره ډېر لازمي دی چې تاسو په خپل واتس اپ اکاونټ کې خامخا وکړئ هغه د 2 سټیپ ویریفیکیشن سکیورټي نوټیفیکیشن نه د څلورم نمبر اپشن باندې دی د ښکته تاسو لیدلی شئ. په دې 2 سټیپ ویریفیکیشن به کلیک کوئ، دلته به تاسو په ریټرن آن کلیک کوئ، دلته به تاسو ته یو پین راشي هغه پین به تاسو دلته ورکړئ چې څنګه هم ورکړئ ستاسو واتس اپ ته به 2 سټیپ ویریفیکیشن ایډ شي. که څوک هم ستاسو واتس اپ د ځان سره لاګین کولو کوشش کوي نو هغه نه به 2 سټیپ خامخا غواړي د هغې نه بغیر به واتس اپ هغه سره لاګین کېږي نه. نو دا درې واړه سیټینګونه تاسو خپل واتس اپ کې خامخا وکړئ سره به ستاسو واتس اپ سکیورټي لحاظ سره هم محفوظ شي او نور به هم محفوظ شي څوک به هیک کولی هم نشي سکیم هم تاسو سره څوک نشي کولی پراډ وغیره هېڅ به هم نشي کولی. همدغه شانتې مزید ښایسته ویډیو لپاره مونږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره زیاته مننه. د الله په امان.